السلام علیکم درنو لیدونکو، نن درته د فن نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او د داسې جالبه قصو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. یوه پیغله جنۍ وایي زه ډېره بې عقله وم چې کله له 12 ټولګي فراغت څخه وروسته مور ښار ته بوتلم. د ورور یوې میاشتې معاش مې باید کالو په اخیستلو او د کانکور د آمادګۍ لپاره مصرف کړی وای. ما پرې د فیسبوک او واتساپ لپاره موبایل واخیست. کور ته په ډېرې خوښۍ راغلم. له خوشحالۍ مې وړې خور را سره ټوپونه وهل. کله چې مې ورور له کاره راغی په غاړه کې مې لاسونه ور واچول او مننه مې ترې وکړه. هغه راته وویل ستا خوښي زما وظیفه ده. شپه او ورځ په فیسبوک کې مصروفه وم. ورور سره مې مینه ورځ تر بلې کمېدله. مور باندې مې کارونه کول، کشرې خور باندې مې فقط امرونه کول. داسې وخت راغی چې زه به د یو چا لپاره تر 2 بجو کېناستلم او ورسره به مې خبرې کولې. ټلیفون نمبر مې هم ورکړ. ویډیويي خبرې مې هم ورسره کولې او له زړه مې ورسره مینه پیدا وه. زړه مې پر همدې هلک بایللی و. غوښتل مې همدې هلک سره واده وکړم، مګر دا خبره ممکنه نه وه ځکه چې ما باید د مور او ورور ارمانونه پوره کړي وای. مګر ما څه وکړل؟ د شپې 2 بجې له کوره ووتلم. هلک هم د موټر سره زموږ کور ته انتظار ولاړ و چې کله به دروازه خلاصوم. دا هر څه له وړاندې پلان شوي وو. موټر ته پورته شم. ومې ویل دا څوک دی؟ لنډ ځواب راکړل شو ملګري. ټول غلي وو. له 100 ساعتونو سفر وروسته ما ورته کړل ګرانه چیرته ځو؟ کوم ځواب مې ترلاسه نه کړ. 1 ساعت وروسته مې د هغه مخ او ټنډه وچه کړه. خولې مې ور پاکې کړې. ورته مې کړل ګرانه اتله موټر لږ ودروه یا دې ملګرو ته ووایه چې موټر وچلوي، ته راته ستړی شوی یې. رنګ یې ژېړ و، شونډې یې وچې وې، لړزېده. راته یې په بند غږ وویل دا دی موټر دروم. موټر ودرېد. اتل ګران مې ښکته شو. زه هم پسې ښکته شوم. ګرمۍ یې سترګې برېښولې. ما ورته وویل څنګه یې ګرانه؟ راپورته شو. له لاسه یې ونیولم. موټر ته یې راوستلم. په قهر یې راته وویل ته ډېره احمقه یې. له وروسته سیټ څخه پټه خندا پورته شوه. بیا یې راته وویل ته چې ما سره تللی شي څومره نورو هلکانو سره به تللی وي. ته ډېره فاحشه نجلۍ یې. نو د کوم څه نه چې ډارېدم همغه کار را سره وشو او چاته د مخ ښکاره کولو پاتې نه شوم. نو درنو لیدونکو، د خپل مور پلار عزت وساتئ او الله ته صبر وکړئ چې ټوله زندګي مو په خوشحالۍ سره تېره شي.